یو واقعه په عراق بیان کا ډېر عجیبه زړه ته لګېدونکې د دغه عرض کوم بیا انشاءالله اخري کلمات دي. هغې وفرمایل کله چې په عراق کې حالات رالل یوه مسلمانه زنانه د خپلو لوڼو سره راله د عراق یو لوی تاجر ته دروازه وټکوله چې زه بې کوره شوې یم پیغلې لوڼه را سره دي او زه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په اولاد کې م سیده یم نو ما ته یو کمره راکړه چې په هغې کې د خپل لوڼو د عزت هم بچ کم خپل عزت هم بچ کم. مسلمان تاجر ورته په جواب کې وویل چې تا سره څه ثبوت دی چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې. زنانه چپ شوه روانه شوه خاموشه او لاړه مخکې ډېره وګرځېده یهودي ورته پناه ورکړه هغه ورته ځای ورکړو. حضرت فرمایل دغه مسلمان تاجر د شپې خوب کې د حشر میدان ولیدو مسلمانان ولاړ دي حوض کوثر ته آقا نامدار صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارکو باندې اوبه ورکوي. کله چې دا مسلمان تاجر په لین کې ورسېدو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته مخ واړو. د چا تاجر چغه کړه چې د الله رسول غستا امتی متا سمانه مخ واړو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تاسو سره ثبوت ته چې ته زما امتی. په دې خبره باندې رابیدار شو ډېر پریشان دی او ډېر په خفګان کې په دغه زنانه پسې ګرځي لې پلې باندې یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي د ډېر تګودو نه پس ورته جاوي چې فلان کې یهودي ورته پناه ورکړې ده. هلته چې ورسېد دروازې وټکوله یهودي راووتو او دې ورته وایي چې دغه شان یو مسلمانه زنانه ده پیغلې لوڼه دي ورسره تا ورته ځای ورکړی دی زه د هغې د بوتلو دپاره راغلی یم. هغه یهودي په ژړا شو وایي وروره تا ډېر زیات ناوخته کو ته ډېر لیټ شوې بیګا چې ته کله په لین کې ولاړ وې حوض کوثر اوبو ته زم تا پسې په لین کې شاته ولاړو ما ته د دې مسلمان زنانه د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د اولاد د عزت په وجه الله بیګا ایمان نصیب کړی دی او ما ته آقا نامدار صلی الله علیه وسلم بیګا په خپل لاسونو مبارکو باندې د حوض کوثر اوبه راکړي دي تا ته ځای نشم درکولی اوس زه دغه زنانه به زما پناه کړي. رونو دا خبره په دې بنیاد عرض کا عام طور په ذهن کې دا یو خبره زمونږ بعضې رونه کوي مولیان بیا را پاسېدلی دي او د ختم نبوت په بنیاد باندې چې کوم دی خپل سیاست چمکاول غواړي د دې نه مقصود مخکې نور څه دي. رونو دا د دې دپاره که موږ ثبوتونه غواړو چې بی دې سره څه ثبوت چې د ختم نبوت دپاره لګیا دي نو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دغه جواب ته تیار شي څنګه چې ټولو اکابرین ووې صرف او صرف په دې بنیاد باندې موږ لګیا یو چې دې وخت کې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره ده. او اخري خبره اوس کوم حضرت یو بل ډېر عجیبه خبره وفرمایله وایي موږ په اسمبلی کې 243 ممبران یو قومي اسمبلی کې په هغې کې صرف او صرف 15 علماء کرام دي په 243 وختو کې 15 علماء کرام دي په سینټ کې مونږ سلور د پاسه سل ممبران یو په هغې کې صرف سلور علماء کرام دي. وایي مونږ التم د الله او د الله د رسول اواز اوچت کو خو چې کله مو الته خبره قبوله نشي نو بیا عوامو ته راپاسو نو لهذا څومره رونم چې دلته کیو دا خبره مکمل د ذهن نه وینځئ. رونو دې وخت کې د ناموس رسالت خبره ده او خبره دا ده چې جمعیت علماء اسلام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د هغې خو مشن د اسلام دی اخو دي علما نو ظاهره خبر د عالم به د خپل مشن دفاع خامخا کوي نو دغه خبره دی یو طرف ته کو او ان شاء الله د نن نه چې مونږ کوڅه په کوڅه باندې دغه اواز ولګو 7 سپتمبر او د هغې نه مخکې چې څنګه قاري صاحب حضرت دامت برکاتهم عالیه وفرمایل چې په 8 سپتمبر د اتوار په ورځ زموږ د نوجوانانو وروڼه مونږ په ډېرو موقعو کې میلو ته ځو په هغې کې د خپل موټر سایکل هغه ریس هم لګو په هغې کې دا د ناموس رسالت دپاره مقصد د دې نه څه دی څه به یې په دې مشران پوه دي زه خو په دغې باندې پوهېږم چې قاعده اشاره کوه بیا یې قاعده اشاره کو بیا ټول ان شاء الله دغه د پاره دعاګانم شروع کې خصوصا د مشران مند خويندم چې په 1 سپتمبر زمون کوم دا کابر اجتماع او دا غینه کوم مقصود چې الله پاک هغه پوره کی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.